اے مسلمان کله دې د الله کلام ته جړلی دي کله دې فریاد کړی دی کله دې په سرو سترګو باندې خپلې اوښکې الله ته ویلي دي چې الله ستا کلام ته ناست یم په ما باندې اثر وکړو نه زمونږ دغه سوچ نشته دی مونږ وایو مړه بس دا به د چا دپاره وي نه محترمو دا زما او ستا دپاره دی د الله ما تعالی رالیږلی باید ما ته په دې کې سوچ نن قاری صاحب محترم چې ویل من الجنة والناس او شروع د الحمد نه کړې وه ای د یویشتمې صدۍ مسلمانه ای د یویشتمې صدۍ خورې ای مورې تا په دې آیاتونو کې چې تقریبا د پاسه 6,000 آیاتونه دي په کم یو کې د سوچ کړی دی په کم یو د عمل کړی دی دا د تلاوت داسې نه دي چې مونږ شروع شو لګیایي نه نه الله به اجر راکوي په دې باندې زمونږ د الله باندې ښه امید دی خو دې باندې عمل پکار دی سوچ پکار دی د الله کلام دی الله وایي قرآن کې سوچ نه کوئ که څه وجه ده ستاسو په زړونو باندې مهرونه لګېدلي تالې لګېدلي الله اکبر د فضیل بن عیاض زوی رحمه الله هغه ته د قرآن شهید ویلی کېږي چې دا قرآن وجلی دی فضیل بن عیاض د خپل زوی باره کې فرمایي اواز وشو چې فضیل ستا زوی هغه وفات شو هغه وایي زما زوی بل چا نه دی وجلی بل چا نه دی قتل کړی بلکې قرآن وجلی دی په قرآن کې سوچ کو یو آیات چې به د هغې مخې ته رالی وبې ژړل فریاد به یې وکړو بېهوشه به شو تر دې چې په دغې بېهوشۍ کې ورځ د هغې نه ساه ووته نن ما ورته هم مسلمانانی پښتانۍ کلمه مو ویلې چې لا اله الا الله محمد رسول الله ای زما وروره ای زما خورې کله ما ورته په یو آیات کې دومره سوچ کړی چې زما او ستا دا دنیا سره تعلق ختم شوی نه نه دا مونږ ته ګپ شپ ښکاري سلفو کې یو بل سړی و د هغې باره کې راځي کله چې په مونځ باندې به ودرېدو داسې توجه به برابره وه د الله د کلام سره چې دنیا به په دې بله راوړېدله هغې به د چا ته سوچ او فکر نه تو بلکې یو ورځ په مسجد کې ولاړ دی زلزله راځي د هغې نه ځي د جومات نیم چت راغورځېږي خو هغه په مونځ باندې ولاړ دی کله چې سلام ګرځئ خلک ته تپوس کوي چې ته پوه نه شوې هغه وایي نه زه په دې باندې نه یم پوه شوی د الله سره مناجات کو د الله سره خبرې کولې په دې قرآن کې سوچ کو ځکه د دې وجې نه بل چا ته سوچ نه ته نن زما او ستا مونځ زما او ستا تلاوت زما او ستا قرآن دا په کومه سویه کې دی او په کومه کیټګرۍ کې دی ځان سره سوچ وکړه ډېر خلک تدبر خو پرېږدوه تلاوت هم نه کوي الله اکبر داسې خلک چې د الله د کلام تلاوت نه کوي الله وایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن علما وایي دا میاشت رمضان دیتا شهر القرآن وی اے دا الله بندا که سوچ نکے جڑا نکے فریاد نکے دا الله په کلام کی که سوچ نکے نیمی کوا دا خبره نه ده خو دومره خو که چې د الله کلام د الحمد نه شروع کا په دې رمضان کې او د 30 رمضان پورې یو ځلې خو ځان سره واړوه که نه اے د الله بندا که د الله مخې ته ورلې په داسې حال چې د الله کلام دې نه دی بیان کړی الله ته به څه څه جواب به ورکړې زمونږ سوچ نشته دی اے محترم اول خو په دې کلام کې سوچ پکار دی باید مونږ سوچ وکړو د الله په کلام کې چې الله مونږ ته څه وایي په دې خپل کلام کې د الله خبرې که واقع زمونږ د الله سره محبت وي نو باید مونږ د خپل حبیب په خبرو کې سوچو د چا چې چا سره محبت وي د هغې خبره ډېر په غور باندې اوري سوچ ورته کوي تدبر کوي داسې اکټیو ورته ناست وي ای مسلمانه ما تا چې دعوه کوو د دې چې مونږ د الله بندګان د الله سره محبت کوو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت کوو ایا دې کلام ته کله ما تا توجه کړې ده نه مو ده کړې دا ولې دا په مونږ باندې څه باعث شوي دي چې مونږ دومره مصروفه یو په دنیا کې
د الله کلام مو شاته غورځولی دی. ای خلک واورئ، کامیابی په دې کلام کې ده. د دې وجه نه شاعر څه فرمائی؟ وہ معزز تھے زمانے میں حامل قرآن ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اگر خلق 313 د عربو په معاشره کې ډېر لږ خلق چې دا د روم او د کسرا د فارس خلق دوی ته چیلنجونه ورکړه. حال دا چې چا سره تور نشته، اوښان نشته، سورلی نشته، زغرې نشته، ولې الله دې اسمان ته وخېژول؟ وجه دا وه شاعر فرمایي چې وہ معزز تھے زمانے میں حامل قرآن ہو کر اور ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. هغوی په قرآن باندې عمل کو، قرآن کې سوچ کو، او مونږ قرآن پرېښی دی، مقصد مسیر مو دنیا ګرځولې ده. نو د دې وجې نه مونږ ذلیلی رسوا، زمونږ په دنیا کې څه مقام مرتبه نشته. اے مسلمانانو سوچ به کوو که نه به کوو؟ که سوچ مو وکړه الله به کامیابي درکړي، سکون د زړه دا به حاصل شي. او که سوچ مو نه کو بس هغه د توتی گردان دی، الله به اجر راکوي خو زمونږ ایمان به نه زیاتېږي، زمونږ سوچ به الله طرف ته نه راځي، مونږ به د الله د کلام د خبرو نه خبرېږو.